بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن موږ راغلي د هریچن علاقې سور کمل سنیزو شاته راغلي. دلته داسې یو کور هم شته دی چې ډېر بې وسه دي، ډېر لاچاره دي او ډېر غریبانان دي. نو موږ د کیمرې په سترګه دا کتونکي دوی د حالات وکتل، نو کیدی شي چې داسې مسلمانان پکې چې په دوی باندې زړه ترس وخوري او لږ څه کم چې دوی سره امداد کوي، نو امداد ورسره کولی شي. ځکه چې دا یو وزر دی، د دوی څوک هېڅوک د ګټې نشته. که غریب یو انسان نو هغه به مزدوري وکړي، کور له به بچو له به څه راوړي. نو دوی داسې غریبانان دي چې خپله خواري مزدوري هم کوي، خو د داسې بیمارو سره مخ دي چې هغه ډېرې زیاتې د دوی په وس کې نه دي. انتهایی ګران علاج دی او دوی ورته یو وزر دی، نو بیخي وس یې ورته نه کېږي. نو د هغې سلسله کې موږ راغلي وو، موږ ویل چې کتونکو ته موږ دا په ګوته کړو که څوک څه خیرات صدقات کوي نو چې دوی سره یې وکړي نو ډېر په ښه ځای کې به ولګي. تاسو د دوی دا کوم چې کور دی دا هم کتی شئ، موږ ورځو تاسو به دا کور هم وینئ. رازتونکو تاسو کتی شئ، دا د دوی کور دی او د دوی نظیر بایلون دی او ډیر زیات غریبانان دي او بل د غټو غټو بیمارو سره مخ دي. نو دوی خپل چې کوم زمونږ بهرونه دي، مسافران دي، هغوی هم ډیرو مشکلو سره مخ دي. خو دوی غوښتنه کوي که چېرې ما سره چا دومره څه لاس وکړو او زما به پې څه دا کوم واړه واړه بچي مې دي، د ده دا یو تاسو کتی شئ، یو دا ماشوم دی، یو دا شاته بل ماشوم ولاړ دی، دا ډیر زیات لکه مطلب بیماری سره مخ دي. نو کم از کم چې دوی سره څه ناڅه امداد وکړی شي. موږ له هم پکار دي، هر مسلمان باندې فرض ده چې څنګه د خپل ځان خیال ساتي، داسې د بل هم خیال وساتلی کړی شي. ډېر غریب دی، ډېر لاچاره دی. نو زموږ تاسو ته په ګوته کول دي، بقایا ستاسو کار دی او موږ به دوی سره خبرې هم وکړو. تاسو به دوی نه پخپله علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا زما خوږو عزتمند ورونو، مشرانو، کشرانو، زما دا بچی دی، ټیک ته زه ځوان یم، ټیک ته زه ښه تکړه یم، مزدور کار یم، زه د ټیکټر کې بیلچه وم او زه داسې د مصري سره مزدوري کولی شم، داسې نه چې کمزور یم، شکر الحمدلله ښه تکړه یم. خو لیکن دا ده چې په ما باندې لږ د بیمارو ډېر زیات زور دی. دا ماشوم بچی مې دی، دله مې بله ورځ اپریشن کړی دی دا او یو کم 50,000 روپۍ پې ولګېدلي او ناکامه شو. دې پیشۍ کې د ده فرق و که نه، دا ناکامه شو. اوس راته ډاکټر بیا وایي چې بیا به وله اپریشن کومه. نو په دې باندې زما وس نه راځي، دا زموږ د وس نه خبره ډېره بار ده جي. او بله مسله پکې دا ده چې زما دا زوی دی، دله چې ما بله د ګلو اپریشن مې کړی دی، نن مې بیا بوتلی و. نو دله راته وویل چې په دې سپېږمو کې غوښه ده او دله به م اپریشن کوو، خو لیکن د مجبورۍ د وجې نه واپس رالو، د اپریشن نه پاتې شو. بل درېیمه مسله مې دا ده چې د کور واله مې مسله ډېره زیاته ده که نه، هغوی د دې غور مسله ده، هغې م راته تقریبا 1.5-2 لکه روپۍ په پېښور کې اورولې وي. خو لیکن علاج نه موږ ناکامه دا شو چې وس هم ورته نه کېدو او غریبانان یې خپل منډه تړله وه. خو دې زوی له مې ډېرې منډې تېړې، دا 4 میاشتې جي ډېرې زیاتې ووالې. خو لیکن یو به راته یو ښوده چې دله لاشه دا به دله علاج وکړي، بل راته بل وښوده چې دا به دله پیسې درکړي، علاج به پرې وکړي. دا 4 میاشتې مې ډېر سوالونه او منت یې وکړل، خو هېڅ چا م راله ونه کړو. بیا دلته څه خپل چاره په چانده کې موټر سایکل اغوستی و، هغه مې خرڅ کو او یو بل نه مې داسې قرض راواغستې. دا زه چې د چا په کور کې ناست یم
میراوس خان نوم دی، نور خواس خان د وارث خان حاجي صاحب زوی دی. الله دې د هغوی قدر وکړي، الله دې د هغوی عزت وکړي چې ما دا کور را کړی دی او زه پکې بغیر کرایي نه ناست یم. الله دې ښه ساتي. دا کور هم زما نه دی لکه د هغه دی که نه، ځکه چې زما خپل کور نشته دی جي. او هغه را سره څه امداد وکړو. یو د هغه بل رور دی زید خان حاجي نومې دی، هغه د الله دې وله بری ورکړي، الله دې وله طاقت ورکړي، الله دې وله جنت ورکړي. د هغه ما سره ډېر زیات امداد وکړو چې ما چې نو قرض یې راله راکړلی جي او داسې یې راله راکړی ډېرې چې ته پرې د خپل بچي علاج وکړه. نو ما دغه علاج وکړو، په ده باندې یو کم 50,000 روپۍ ولګېدلي، خو لیکن هغه اپریشن بیا ناکامیابه شو که نه. نو اوس د الله د طرفه ده زما ټولو مسافر ورونو ته، داسې مشرانو کشرانو وطندارو ته، یا مثال داسې د سرکار د سایډ نه دغه کومه چې اپیل کوم چې ما سره امداد وکړی شي، ځکه چې زما ډېر بېوسه یم، ډېر بې داسې منډې ترړې مې ووالي. داسې نه، زه شکر دی نې زما دې لاسو ته وګوره، زه په خپله باندې بیلچه وام دې ته وګورئ. د مصري مزدوري کولی شم، خو لیکن د مزدورۍ کار دا نه دی، ځکه چې ډېرې منډې ترړې مې ووالي جي او ونه شو. نو ستاسو په دې کارونو باندې ښه پوهېږئ او نور ستاسو کار دی. اوس دغه مسله نور زه هم نه یم پوهه که نه. د علاقې چې کم خلک دي دوی ته څه پته شته ستاسو د غریبۍ ورته څه اندازه کېږي؟ چا څوک دله راغلي دي اوسه پورې؟ چا تپوس کړی دی چې زمونږ په دې علاقه کې یو غریب نظیر بای اوسېږي؟ تاسو ته اوسه پورې څوک راښکاره شوي دي؟ ستاسو تپوس چا کړی دی؟ یاره جي داسې خو اوسه پورې په دې باره کې څوک نه دي راغلي بغیر ضد نه چې دا زموږ سره په کور کې ناست دي. دوی رانه صرف تپوس کړی، دوی را سره امداد هم وکړو. دغه نور ټول زموږ د کلیوالو ته او د علاقې والو ته ټولو ته پته، زه ول هغوی نه دي راغلي، زه ول په خپله تللی یم چې یاره زما دا بچی دی که نه، دله چې نو علاج زه کوم، خیر دی اسې راله مه راکوئ، قرض یې راله راکوئ، زه به مزدوري کوم در کوم دله، خو چې دله پې زه علاج وکړم. خو لیکن چا داسې څه نه دي ویلي. الله دې د علاقې والا هم قدر وکړي، ځکه چې ټول غریبانان خلک دي او الله دې ورسره ښه وکړي. لکه یو سړي م راته دا نه دي ویلي چېرې یا سپوره یا ستغه که نه، او ځکه چې زما ډېر خیال ساتلی دی. خو بس هر سړی په خپل وس باندې پړ دی. زمونږ په دې علاقه کې داسې مضبوط څوک شته دی لیکن چې ما سره دې خبرې امداد وکړي، ځکه چې ټول غریبانان خلک دي. غوښتنه کوي چې کم علاقه کې برابر خلک دي او کم ستاسو د فریاد اوري، هغوی نه څه مطالبه کوي چې تاسو سره د لاس وکړی شي؟ او که نه صرف په ویلو نه کېږي چې مثال هر سړی وایي چې او غریب دی را دي شي ستاسو تپوس دې وکړي، تاسو سره د ملاو شي، ستاسو حالت دې وګوري، پس د حالتو نه دې هغوی بیا مطلب فیصله وکړي چې دا حقدار دی که نه. خلک کم چې زکات خیرات زکات ورکوي، نو هغوی ته تاسو څه ویل غواړئ چې که ښه کوې نو ما سره دې وکړی شي، ځکه چې په ښه ځای کې به دا راشي، ځکه چې ستاسو نن سبا ضرورت دی ډېر زیات. یاره جي زه خو درته دا ووایم چې خیر دی لکه ما له دې داسې نه راکوي، ما پسې دې انکوایري وکړي، زما دې په دې کلي کې په دې علاقه کې معلومات وکړي چې یاره دا د څه قبیلې سړی دی. سوال نه کوم ګنې چې سوال کوم، ما خو تا ته وایي چې مزدوري کوم که نه، خو مجبوري مې ده، ځکه چې ټولې د بیمارو را سره سر دی او بیمارۍ راته ډېرې زیاتې پرتې دي. نو دغې صرف مجبوره کړې مه ګنې. شکر الحمدلله ما خو تا ته مخکې نه دا خبره وړاندې کړه چې ښه تکړه یم، ښه مزدوري کوم، ښه خواري کوم. خو لیکن زه اوس د خپلو مسافرونو ته یا د کلیوالو ته یا د مشرانو ته لکه ټولو ته دا خواست کوم چې یاره ما سره امداد وکړی شي، ما پسې د انکوایري وکړي، خیر دی په کلي کې دې زما تپوس وکړي، په علاقه کې دې زما تپوس وکړي چې یاره دا آیا دا سړی یا دروغ وایي یا رښتیا وایي که نه. نو خیر دی دغه خبره هم زه تاسو ته نه کوم ګنې چې ما له پټ په پټه باندې کار وکړ، نه د پټې خبره هم پکې نشته. خیر دی لاول دې ما پسې انکوایري وکړي، پس د هغې نه د دوی که ما سره امداد کوي نو بلکل کولی شي را سره. حاجي تاسو وکتل ګلونه وایي ماشومان ګلونه دا تاسو کتې شئ واړه واړه ګلونه دي چې څنګه هر سړي باندې خپل اولاد ګراني د خپل اولاد څنګه تربیت کوي. هر سړی غواړي چې زما د اولاد د ښه تربیت وشي. تاسو دا کتې شئ یو ګل دی او غوټې دي، نو که غواړئ چې د دوی غوټو ته څه نقصان ونه رسي او دا ګل شي، نو تاسو ته ښکاري لکه داسې نه ده چې دا پټ پناه خبره ده، واړه واړه ماشومان دي او دا تاسو حالات وکتل، نو تاسو ته موږ د دوی د کور نور حالات هم ښیو چې دوی صحیح حساب کې دا کور دی او څومره کور دی دا ورته چا ورکړی دی، کرایي ته هم نه علي فی سبیل الله ورکړی دی چې غریبانان دي. موږ ورسره چې څه مدد کوو نو مدد هم ورسره کوي، خو کمې پورې به کوي. هغوی هم د هر چا خپلې غریبۍ دي. تاسو د دوی دا کور کتې شئ، دا حالات کتې شئ، دغه ماشومان بچیان دي، نو ټول هر څه ستاسو د وړاندې دي، څه پټ پناه پکې نشته دی. دا د دوی د کور حالات دي، تاسو کتې شئ. نو کم از کم چې تاسو دوی سره خپل مدد وکړئ نو ډېر به ښه او دا علاقه چې کوم ده هریچند
سور کمر سنیزو شاه په نوم یادېږي تپوس وکړئ راشئ دوی سره ملاو شئ د دوی حالات تاسو په خپله وګورئ که چېرې حقدار یي خو حق ورکړئ چې حقدار یې نه مې ورکوئ موږ راغلي یو صرف د یو ثواب په نیت که چېرې څوک ورسره مدد وکړي او څوک ورسره لاس وکړي نو ماشومان دي ګلونه ماشومان دي نو الله پاک صحت ورکوي الله پاک انسان ته چې کوم شفا ده ورکوي نو موږ صرف دا غوښتنه کوو دا د دوی چې کوم ځایونه دي څه چت پې نشته دا د دوی د پخلي ځایونه دي کچن دی دوی تاسو د دې حالات کتې شئ د دې نه به خپله تاسو ته اندازه وشي چې دا څومره غریبانان دي او څومره بېوسه دي نو اپیل کوو ټولو ته چې د چا وس کېږي خیرات صدقات ورکوي نو چې ښځې کې ورکړي نو ښه خبره ده دغه تاسو وکتل موږ تاسو ته هم دا په ګوته کوو راځئ دا چې کوم د دوی ګیټ دی دا وګورئ تاسو کتلی شئ اورېدونکو چې کوم حقدار یې حق ته یې ورته میلاو شي په مخ مروت هېڅ نه کېږي غریب هر سړی پیژني د غریب سره لاس کول دا په موږ ټولو فرض دي نو کم از کم که ستاسو څه وس کېږي څه منلي څه تاسو خپل زړه کې کړي نو هغه دوی سره خپل امداد تاسو کولی شئ لاندې پټه باندې موږ خپل وټساپ نمبر هم ورکړی دی تاسو موږ سره رابطه کولی شئ که موږ نه علاوه تاسو وایئ چې موږ ستاسو په لاس نه ورکوو نو تاسو دوی سره خپله نیغ په نیغ راتلی شئ هریچند علاقه ضلع 400 د هریچند سور کمر کې د دې رور نظیر نوم دی د نظیر تپوس وکړئ د چا نه هم تپوس وکړئ نو دا به تاسو سیده دلته راورسئ دا توتیان دي د دې توتیانو لپاره موږ راغلي یو چې دا موږ په ګوته کړو او دوی سره څه نه څه وکړی شي نو ډېره ښه خبره به وي ځکه چې غوټۍ دي او غوټۍ ګل شي نو چې ګل ته رسېدو ته به دوی تاسو دوی سره مدد کوئ او تاسو خپل یو اخلاص دوی سره وکړئ نو انشاءالله چې الله پاک همکاره وي دا و تاسو وکړئ دا ما سره یو بل ګل ولاړ دی د دوی چې کوم د مشر نه کشر زوی دی دا هم بیمار دی په بیماریو کې مبتلا دی دا هم تاسو ته که څه ویل غواړي نو زه به ته یو څو تپوسونه وکړم چې داسې وایي بچي په تا څه چل دی پوزه کې د غوښه ده او دړ کوي او ته ووایې چې زما علاج وشي او زه ټیک شمه ماماګانو ته ټولو ته څه وایې کوم چې کاکاګان دي ماماګان دي دوی ته څه وایې تا سره څه امداد وکړي ستا بابا سره څه مدد وکړي دا و تاسو د ماشوم سره بل دا ورکوټې بل ګل دی دا خو بیخي کچه غوټۍ ده نو تاسو ته ښکاري کتې شئ چې دا کوم ماشومان دي دا بېوسه لاچاره پلار دی دا ورله چې کوم خواري مزدوري ده کوي خپله خواري مزدوري کوي محنت کوي هسې نه دی ناست دی خپل مشقت کوي خو د مشقت سره چې کومه بیماري ده د بیمارۍ سره نشي کېدی هغه وایي چې زه خو به وله خواري مزدوري وکړم دوی له به خېټې له سره وړم خوراک په څښاک په زره وړم رزق واده خو الله کړې ده خو بل بیمارۍ سره نه کېږي یو اپریشن مې وکړو هغه ناکامه شو ډاکټرانو ورته ویل چې زر ته زره د بل اپریشن وکړې یعنې ده ته څه نقصان رسېدی شي نو د دغې نقصان نه به تاسو دا بچ کوئ موږ به یې بچ کوو په هر انسان په هر مسلمان فرض دی چې د ده خیال موږ وساتو او دا الله پاک زموږ په وجه بچ کړي نو تاسو ته دا ښکاري تاسو وکتل پټ پناه هېڅ نشته ستاسو د وړاندې دي هر څه نوره فیصله موږ په تاسو کوو